سلامونه بلبل اب ته ښه راغلی. یوه خبره درته وکم، ناول ده چې نصیر احمد احمدي لیکلی، زه دنیا پکتیانه یې وړاندې کوم. تیاره وه، سړي ګړندي ګامونه اخیستل. له کلي ووت، شمالي لور ته پراخه دښته په مخه ورغله. دښته او اسمان دواړه یو لاس تک تور و، یوازې رڼو ستورو سره جلا کول. سړي یوه شیبه مزل وکړ، ځای ځای به په واورو وخوت، له بوټونو به یې کرښنده اواز پورته سو. نور هېڅ هم نه اورېدل کېدل. کله کله به یې د شغالانو انګولا په زړه ورننوته. پا ووت، ستورو دومره رڼا کوله چې سړی د سپرغې پر سر د لرګي لوی څرخ ته ودروي. سړي څرخ تاو کړ، غنجا سوه. د څه نه لیدل، خو په دې پوهېده چې پر څرخ د تاو سوي پړي سر لاندې سپرغې ته ښکته کېږي. شېبه وروسته یې پړي ته ټکان ورکړ، لاندې د اوبو چړپا سوه. پړی د کاریز تل ته رسېدلی و. سړي بوټونه وایستل، د پړي پورتنۍ برخه یې پر څرخ تاو کړه. پړی یې ونیوه، پر لاسونو یې زور راوست، پښې یې سپرغې ته ور وغځولې. په هوا کې ځوړند سو. سړي موټ موټ پړی خوشې کاوه. دی لاندې روان و. شېبه وروسته پر لوڅو پښو یې سړې اوبه ور واوښتې. سړي د خپل پنډ کوټ جیب ته لاس کړ، لاس یې راویست. د لاسي بټۍ سپینه رڼا په رڼو روانو اوبو ولګېدله. سړی په ملا کړوپ سو، په اوبو کې مخ پورته ولاړ. خوله یې د کاریز د تونل له پاسنۍ برخې وړې لوټې رابېلې کړلې. ورمېږ یې لندو خاورو ونیوه. ده په احتیاط ګامونه اخیستل، ځای ځای به اوبه ژورې سوې. پر ځنګنونو به یې ور واوښتې، بېرته به بیډیو ته ښکته سوې. دی ورو ورو مخته ته. کله کله به سپینه رڼا د اوبو څاڅکو ته سیخه سوه. څاڅکي د کاریز د تونل له پورتنیو لندو خټو څخه راڅڅېدل. یو ځای ودرېده. د مور خبرې لړزه پرې راوسته. شېرمامده زویه، پام کوه، کاریزونه درانده دي، پټې بلاوې دې خدای پټې لري. ناڅاپه یې چیغه کړه. ښي پښې ته یې ټکان ورکړ. اوبه وچړپېدې. د بټۍ په رڼا کې یو غټ ماهي پورته روان و. سړي وخندل، زړه یې سره راټول کړ. په زوره یې وویل، هېڅ هم نسته، هېڅ هم نسته، هېڅ. دې خبرې د کاریز په تونل کې انګازې خپرې کړې، خو دی پوهېده چې پر تندي یې مړې خولې راماتې دي. یو دم یې خوسا بوی پر سپږمو ورننوت. بوی ډېر سو. په کاریز کې د خرابې سوې غوښې بوی ته. 2-3 ګامه لرې په اوبو کې چړپا سوه. رڼا پر هماغه ځای ولګېده. له رڼو اوبو د غوټه ماهیانو شهپرونه راوتي وو. اوبه یې څیرلې، مخ پورته روان ول. سړي پوزې ته لاس ونیوه، ورو مخته سو. یو ځوان ځوړند سر ناست و. اوبه یې پر غځېدلو ورنو روانې وې. ملا یې د کاریز پر دیوال پورې نښلولې وه. تر غاړې یې نری نیلوني پړی تاو و. سړي ورو د هغه کیڼ لاس له اوبو راپورته کړ. پر ګوتو یې 2 غټې ګوتمۍ ښکارېدلې. ګوتمیو ژېړه رڼا کوله. سړي په بیړه ګوتمۍ راویستې. لاس یې پرېښوده. جسد ړنګ سو. له اوبو چرمي بټوه راووته. بوی تېز سو. تونل د کانګو او استفراق غږ ونیوه. سړي وګرځول. بټوه یې د اوبو له سره ورپورته کړه. اوبه پاش سوې. د مخ ښکته ګړندي ګامونه واخیستل. په عمر پخې ښځې وویل، شېرمامده زویه، سره غرمه دې کړه. کوم غږ یې وانه ورېده. ښځې د بړستن پیڅکه ور وښویوله. وړې کڅوړنې سترګې یې رډې راووتې. د پراته سړي سترګې پټې وې. په پکه ککرۍ پورې یې نښتي تار تار ویښته یې لانده ښکارېدل. پر لمر وهلي تور تندي یې څاڅکي څاڅکي خوله پرته وه. ده په تیزۍ سره ساه اخیسته.
ارتې غټې سپوږمۍ یې ښکته پورته کېدلې. ښځې په بیړې سره د هغه پلنې اوږې ته ټکان ورکړ. د سړي زګیروی سو، پر اړخ واوښت. د اورمیږ له لندو پیچلو ویښتو یې د خولو تروش بوی پورته سو. ښځې د سړي پر غاړه ګوتې کېښودې. ګوتې یې لوند تودوالی احساس کړ. ښځه په بیړه ولاړه سوه. په دالان کې خړ دیوال ته ولاړ ګړی راکوږ کړ. پر نکلي جام اوبه را واوښتې. بیرته راغله. شېبه وروسته د سړي پر تندي لنده ټوټه پرته وه. سړي تیزه تیزه ساه وهله. ښځې ورو وویل: شېرمامده زویه، څنګه یې؟ کړپ سو. 11 کلن هلک د کوټې په وره کې ودرېده. په خوشحالۍ وویل: لالا، په ډب کې هیلۍ ناستې دي. یو دم یې شونډې وځړېدې. ورغی، د ښځې تر څنګ خواشینی کېناست. سړي ته یې وکتل. ورو یې وویل: تبه یې ده؟ ښځه ولاړه سوه. په کونج کې د ایښي زاړه لرګین صندوق پله یې پورته کړه. هلک ته یې د 10 روپیو نوټ ونیوه او ورو یې وویل: د کلي له دوکانه د تبې ګولۍ راوړه. د هلک په جیب کې پرتې مردکۍ وټنګېدې. په منډه له کوټې ووت. ښځې د سړي د تندي ټوټه بدله کړه. سړي خپلې وړې سترګې رڼې کړې. په ترې نیولې خړې شونډې یې وخوځېدلې. په زګیروي سره یې وویل: څه وخت دی؟ ښځې د وړې کړکۍ خیرنه پرده پورته ووهله. سړي خپلو سترګو ته لاس ونیوه او په غوسه یې وویل: لمر د سرای منځ ته را رسېدلی دی. ښځې په خواره خوله وویل: تبه دې وه، نه مې سوې راپورته کولی. د سړي تندي ګونځې پیدا کړې. ادې، زه باید کاریز وکیندم. ښځه په خبره کې ور ولوېده. نور کلیوال هم سته؟ سړي سړه ساه وایسته. ورو یې وویل: 2,500 افغانۍ مې له ګوتو ووتې. څنګ ته ایښې بدنۍ یې ورو ور پورته کړه. 2-3 غوړپه اوبه یې تر ستوني تېرې کړې. ناڅاپه یې وټوخل. کانګو واخیسته. مور یې په بیړه ولاړه سوه. چلمچي یې راوړه. سړي خپله خوله پکې ونیوله. ویې نه ګرځول. بیرته ستوني ستغ پرېوت. ورو یې وویل: دا اوبه مو له کوم ځایه راوړي دي؟ مور یې په حیرانۍ ورته وکتل. شونډې وخوځېدې. له کاریزه. سړي ورمې کوږ کړ. په چلمچي کې یې خوړ وهل. ښځې چلمچي د باندې وویسته. سړي په خپله خوله د بړستنې پیڅکه تېره کړه. تر بالښت لاندې یې لاس ننویست. سترګو ته یې 2 د سرو زرو ګوتمۍ ودرېدې. شنه غمې پکې ټومبلي وو. د دروازې کړپ سو. سړي په بیړه ګوتمۍ تر بالښت لاندې کړه. ښځه راغله. پر پلاستیکي فرش یې توره چاینکه کېښوده. سړي چایجوشي ته وکتل. له څوکې یې تاو راووت. ویې ویل: له کاریزه اوبه مه راوړئ. ښځې په حیرانۍ ورته وکتل. سړی ورخطا سو. ما ویل چې کاریز پاکیږي، اوبه به یې خړې وي. ښځې وخندل. د خپل خیرن ټیکري پیڅکه یې د پیالې پر ژۍ تېره کړه. ورو یې وویل: کاریز ته مازدیګر ناوخته ولاړم. خړه ناسته وه، پاکې سوتره رڼې اوبه دي. هلک کوټې ته ورننوت. ورور ته یې وکتل. تندی یې ورین سو. په خوشحالۍ یې وویل: لالا، تبه دې ښه سوه؟ سړی غلی و. هلک وویل: وېرېدلی یې، شونډه دې هم وتلې ده. ښځه په خبره کې ور ولوېده. ګولۍ دې راوړې؟ هلک یو پاکټ ګولۍ په غولي کېښودې. بیرته یې سړي ته وکتل. په خوند یې وویل: لالا، په ډب کې هیلۍ ناستې دي. د ښځې شونډې وخوځېدې. باز مامده، ورور دې ناروغه دی، مه یې په عذابوه. هلک غلی سو. شېبه وروسته یې د خواست په ژبه وویل: زه به یې وولمه. سړي مړاوې وخندل. نه، په ټوپک به ژوبل سې. نه ژوبلېږم، زده مې ده، غټې هیلۍ دي. ښځه په خبره کې ور ولوېده. غوا تږې ده. هلک د بسترې پر سر پراته ښکاري ټوپک ته وکتل. ولاړ سو.
وره ته لا نه ورسېدلی چې سړي پسې ورغږ کړ. کاریز ته یې مه بیایه. ښځې په حیرانتیا ورته وکتل. سړي وویل اوبه د جومات له بمبې ورته راوړه. ښځې له تورو چایو ډکه پیاله د سړي تر څنګ کېښوده. ورو یې وویل دا پسې وخوره. سړي هغې ته وکتل. په تور یرغوي کې یې سپینه ګولۍ ښکارېدله. سړي ګولۍ ور واخیسته، خولې ته یې واچوله. ویې ټوخل. ګولۍ یې په ستوني کې وچه ودرېدله. ښځې وویل د چایو غوړپ پسې وکه. نه 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 یې څښم. ښځې دسترخوان پرانیست. څو نري پاستې پکې پراته وو. سړي د پاستې څنډه ور پرې کړه. ویې ژوله. ګولۍ یې له ډوډۍ سره یو ځای له ستوني تېره کړه. ښځې بله پیاله ډکه کړه. سړي په بیړه وویل دا چای د څښلو نه دی. ښځې په حیرانتیا ورته وکتل. پیاله یې شونډو ته ورو وروړه. د سړي تندي ګونځې پیدا کړې. اوف څنګه درته ووایم د کاریز اوبه مردارې دي. د دروازې کړپ سو. هلک په ستړي غږ وویل په کاریز کې مړی ومونده. پیاله کږه سوه. ښځې ټوپ کړ. اوږه یې وسوځېدله. په بیړه له کوټې ووته. سړی نیغ کېناست. بالښت یې لرې کړ. دوې ګوتمۍ او چرمي بټوه یې ور واخیستل. بټوه یې پرانیسته. څو خړ نوټونه پکې ښکارېدل. ویې نه پېژندل. نوټونه لانده ول. سړی په منډه له کوټې ووت. ګوتمه یې جیب ته واچوله. بټوه یې هم دیوال ته نږدې لمر ته تر وښو لاندې کړله. په بیړه له انګړه ووت. شېرمحمد ساه نیولی سپرغې ته ورسېد. ډله کلیوال راټول ول. لویانو سپرغې ته کتل. ماشومان هم د لویانو ترمنځ په داسې چولو پسې ګرځېدل چې له هغه ځایه سپرغه ورمعلومه سي. شېبه وروسته د څرخ د تاوېدو غږ سو. مخکې ولاړو خلکو خپلو پوزو ته څادرونه ونیول. ډله شاته سوه. دوه پیاوړو کلیوالو پړي ته لاس ور وغځاوه. سلامت جسد یې راوایسته. له بویه طاقت نه کېده. جسد یې سپرغې ته نږدې پر خړه ځمکه پرېیست. غاړې ته ورلوېدلی پړی یې ترې خلاص کړ. د مړي ځنګنونه شخ پاتې وو. شېرمحمد په خړه ځمکه ناست. کلي ته یې وکتل. د خړو کورونو بامونه تور شنه او زرغون ښکارېدل. له ښځو ډک ول. د دیوالونو سیورو ته واړه پراته وو. تر څنګ یې یو څادر ولوېد. یو ډنګر سړی پر څادر کېناست. ورو یې وویل موږ له همدې کاریزه اوبه څښلې. شېرمحمد غلی و. سړي وویل ما ته خو دا مړی د ډېر وخت ښکاري. بوی کړی. د پښو ګوتې یې شړېدلې دي داسې لکه ماهیانو چې خوړلی وي. سړی غلی سو. شېرمحمد ته یې وکتل. په حیرانۍ وویل وهلکه روغ نه ښکارې. شېرمحمد د خپلې پټکۍ شمله په خپله لنده توره ټنډه راتېره کړه. وچې شونډې یې وخوځېدې. تبه مې ده. یو غږ واورېدل سو. څه نسته. دواړو جسد ته وکتل. یو کلیوال د مړي جیبونه لټول. بل وویل جیبونه یې خالي دي. کوم کاغذ ماغذ نسته. پېژندلی یې نه سو. یو بل کلیوال راغی. پایڅې یې لندې وې. له لاسونو یې سوړ بوی لټېده. پر څادر ناست کلیوال ته یې وویل څنګه مو پیدا کړ؟ نوي راغلي سړي وټوخل. شونډې یې وخوځېدې. نن زما وار و. ساعت مخکې کاریز ته ورښکته سوم. خوسا بوی و. پورته لاړم. مړی مې ولید. نوی راغلی سړی غلی سو. شېرمحمد ته یې وکتل. ورو یې وویل تېر مازدیګر خو ته کاریز ته ورښکته سوی وې. پام دې نه سو؟ شېرمحمد د نه په بڼه سر وخوځاوه. هماغه سړي وویل سپوږمۍ خو دې غټې دي. بوی نه درته؟ شېرمحمد په غوسه ورته وکتل. دواړه کلیوال مسکي سول. شېرمحمد په چوتره کې ناست و. ګوتمه یې سره اړولې. بټوه یې په لمن کې پرته وه. د مور غږ یې واورېده.
بالښت دروړم. شېرمحمد څه ونه ویل. هماغسې یې ګوتمیو ته کتل. درب سو. بالښت ولوېد. له پلاستیکي فرشه مړې خاورې پورته سوې. ښځې وویل: کوم درک ونه لګېد؟ ځواب یې وانه ورېده. ښځې په حیرانۍ خپل زوی ته وکتل. په زوره یې وویل: تبه دې څنګه سوه؟ شېرمحمد ټکان وخوړ. تبه دې څنګه سوله؟ بد نه یم، پیتاوی ښه راباندې ولګېد. ښځه د هغه تر څنګ کېناسته. شېرمحمد پښې ورټولې کړې. پر بټوه د اوږدې لمنې پیڅکه پرېوته. ښځې په خواشینۍ وویل: کوم درک یې ونه لګېد؟ نه، هیچا هم نه پیژانده، خراب سوی و. د کلي په هدیره کې مو امانت خاورو ته وسپاره. ښځې وویل: له سهاره دې څه نه دي خوړلي؟ چای درته راوړم؟ د څا اوبه دي؟ له جوماته مې راوړې. شېرمحمد د هو په نښه سر وخوځاوه. ښځه ولاړه سوه. د خړو کتار کوټو خواته یې ګام واخیست. یودم ودرېده. زوی ته یې وکتل. په حیرانۍ یې وویل: ته پوهېدې چې په کاریز کې مړی دی؟ د سړي ژبه بنده سوه. نه، زه ښځې وویل: سهار دې د اوبو په څښلو زړه راډکېده. د چایو پیالې ته دې هم خوله ورنه وړه. ویل دې چې د کاریز اوبه مردارې دي. له کومه پوه سوې؟ شېرمحمد ته غوسه ورغله. چای راوړې که نه؟ ښځه دالان ته ننوته. شېرمحمد بټوه پرانیسته. یو خړ نوټ یې راویست. پردی و، نه یې پیژانده. په بیړه یې په بټوه کې پراته نور نمجن نوټونه وشمېرل. 10 دانې ول. د پیالې کړپ سو. نوټونه یې زر په بټوه کې کېښودل. د دالان وره ته یې سترګې ورواړولې. څوک نه و. بیرته یې بټوه پرانیسته. د بټوې یوې خانې ځنځیر درلود. کش یې کړ. په پلاستیک کې بند سپینه نمجنه پاڼه یې راواخیسته. د دالان دوره غنجا سوه. بټوه او پاڼه دواړه یې تر ورانه لاندې کړل. ښځې 2 پیالې له چایو ډکې کړې. د انګړ لرګینه دروازه خلاصه سوه. مور او زوی دواړو ورته وکتل. یوه پیغله وه. سره او سپینه ښکارېدله. ټیکری یې پر مخ ورکش کړ. لرې ودرېدله. په زوره یې وویل: ترورې، میلمانه لرو، 1-2 چکۍ ګوړه خو راکړئ. ښځه دالان ته ننوته. شېرمحمد غولي ته کتل. نجلۍ دروازې ته نږدې ولاړه وه. شېبه وروسته له 2 چکیو ګوړې سره له انګړه ووته. ښځه بیرته د خپل زوی تر څنګ کېناسته. په خوند یې وویل: ودې پیژانده؟ څنځله وه، د ګاونډي لور. شېرمحمد غلی و. ښځې سوړه سویلی ویست. له شنو چایو ډکه پیالې ته یې وکتل او وچې شونډې یې وخوځېدې. هی هی تشه لاسه، ته مې دښمن یې. که مې ولور په وس پوره وی، همدا اوس مې دا نجلۍ درته غوښتله. کم نه یې، د خلقیانو د پاچاهۍ په اول کال پیدا سوې، تر 150 کلو اوړې. شېرمحمد د چایو غوړپ وکړ. ورو یې وویل: باز محمد چیرې دی؟ ښځې پیالې ته وچې سترګې نیولې وې. سړي خپله خبره تکرار کړه: باز محمد چیرې دی؟ ښځې له ځان سره وویل: ښه نجلۍ ده، روپۍ نسته. خدای که یې نه هم راته کړي وای. سړي جیب ته لاس کړ. د نسوارو ډبه یې راویست. مخې ته یې ونیوه. په ګرده آینه کې پلنه اوږده پزه، ارتې سپوږمۍ، وړې ننوتې سترګې او اوږدې سپېرې شونډې ښکارېدلې. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل: نن د کاریز کار پاتې سو. ښځې هماغسې پیالې ته کتل. سړي بټوه او کاغذ په جیب کې واچول. په زوره یې وویل: ادې، ګوتمۍ مو په څو خرڅه کړه؟ ښځې په حیرانتیا ورته وکتل. شېرمحمد وویل: په یاد دې ده؟ ښځه غلې سوه. بیا غلی سو. نسوار یې تر چوترې لاندې تو کړل. ښځې وویل: کومه ګوتمۍ؟ هماغه چې د باز محمد د علاج لپاره مو خرڅه کړه. ښځې وخندل: هغه خو پخوانۍ خبره ده. باز محمد ورور دې خاپوړې کولې. نه مې په زړه کېږي. خدای دې وبښي، پلار دې خرڅه کړه.
غوا رمباړه کړه. شیر محمد ور وکتل. اخره ته د ولاړې ژیړې غوا مخکنۍ پښه په پړي کې بنده وه. ورغی، د غوا په پښو کې تاو سوی پړی یې خلاص کړ. د اخره په وچو وښو کې سره چرګه ګرځېدله. لوټه یې پسې وویشتله. چرګې منډه کړه. سړی بیرته پر چوتره کېناست. ښځې په حیرانۍ وویل: ولې دې ګوتمۍ یاده کړه؟ هېڅ، هسې په زړه کې مې راتاو سوه. باز محمد چیرې دی؟ خدای خبر، بیا به د کلي له ماشومانو سره مردکۍ کوي. شیر محمد ولاړ سو، کوټې ته ولاړ. کله چې بیرته په چوتره کې ودرېده، لونګۍ یې تړلې وه، پر اوږه یې خړ خیرن څادر پروت و. ښځې وویل: چیرته ځې؟ د ولسوالۍ بازار ته. کار لرم، سودا خو به نه وي په کار؟ ښځې څه ونه ویل. سړی په بیړه لانګړه ووت. سلامونه، بلبل اب ته ښه راغلی. یوه خبره درته وکم، ناول ده چې نصیر احمد احمدي لیکلی، زه دنیا پکتیانۍ وړاندې کوم.